السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا حاضر شم د یو نوي ویډیو سره او د تاسو هیله کوم چې تاسو زما چینل کې ګډون وکړئ تاسو داسې هم وکولی شئ چې نوي کلمات جملې او انګلیسي لغتونه زده کړئ نو راځو نوی درس پیل کوو زما چینل تر اوسه نوی دی نو زما چینل کې تاسو ګډون وکړئ ترڅو تاسو وکولی شئ په لنډ وخت کې ښکلې جملې لغتونه او کنورسیشن زده کړئ نو راځو سټارټ اخلو Jack consumed a whole plate of spaghetti. Jack د سپګیټي ټول مشکاب وخوړو. I heard about the school dance on Friday. This excited me. ما واورېدل چې د جمعې په ورځ ښوونځي کې نڅا ده. دغې خبرې زه لیواله کړم. This excited me یا زه یې خوشحاله کړم یا یې لیواله کړم. His workout was so extreme that he was sweating heavily. سویډي معنا خولې کېدل ورک آوټ معنا ورزش هغه ډېر زیات تمرین کړی و چې هغه ډېر زیات خولې کړی و I have a great fear of skateboarding. زه د سکیټ بورډینګ څخه ویره لرم. I have a great fear زه یوه لویه ویره لرم of skateboarding د سکیپ بورډینګ څخه سکیټ بورډینګ یو ډول لوبه ده چې د خلیج کې ترسره کېږي So I was fortunate to get a seat. یعنې زه خوشبخته وم چې سیټ مې ترلاسه کړ یا سیټ مې ترلاسه کړو. I was fortunate زه خوشبخته وم to get a seat چې یو سیټ مې ترلاسه کړ یا سیټ ترلاسه کوم. نو جاک دا موږ او تاسې د نورو د انګلیسي خبره اترې چې موږ تاسې پښتو ته وژبړلې. تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ. زما چینل تر اوسه نوی دی نو زه هڅه کوم چې هره ورځ تاسو لپاره نوي ښایسته ویډیوګانې upload کم. نو I heard about the school dance on Friday. This excited me. تاسې دغه ډول جملې جوړې کړئ ترڅو تاسې هم وکولی شئ چې انګلیسي ته تاسې امپرومنټ ورکړئ یا تاسې خپله انګلیسي ښه کړئ یا داسې جملې جوړې کړئ چې his workout was so extreme that he was sweating heavily. I have a great fear of skateboarding. I was fortunate to get a seat. نو تاسې هم جملې جوړه کړئ ترڅو تاسې وکولی شئ انګلیسي ته وده ورکړئ.